السلام علیکم ورحمت الله. د قبضین اخوا ګیره کمول دا بالکل دا ثابت دي صحابهونه. عبد الله بن عمر نه، ابو هريره نه رضی الله عنهما د حج په موقع باندې بغیر قبضین زیاته ګیره هغه به وهله، او صحابه چې کوم دی هغه موجود دي، لیکن رد پچانه دی کړي. نو دا معلومه شوله چې دا کار منکر کار نه دی، قبضین زیاته ګیره وال دا منکر کار نه دی، ځکه صحابه دا نشي کېدل چې هغه د ټول په منکر کار باندې غلی پاتې شي، چپ دی پاتې شي. نو دا جواز په درجه کې دا خبره. نور و اعف اللحى راغلی دی چې ګیره سړی بالکل پرېږدي او څه ورته ونه وایي، قبضیه نه زیاته شي. اگر که بعضې علما وایي چې نه دا عبدالله بن عمر، حدیث راوي عبدالله بن عمر دی چې و اعف اللحى، او هغه د قبضیه نه اخوا زیاته کټ کړې ده. نو معلومېږي دا چې اعفا چې ده، اعفاء اللحیه دې ته نه وایي چې ته یې پرېږده چې ښکته نامه ته کوزېږي، بلکې اعفاء اللحیه دې ته وایي چې د قبضین پورې پرېږده، قبضین اخوا کټ کا. ځکه عبدالله بن عمر د دې حدیث نه به استدلال کړی چې و اعف اللحى، په دې حدیث باندې به عمل کړی، د هغه په فهم باندې اعفاء دغې ته وایي. لیکن د اعفاء لغوي معنا چې هغه دا چې سړی پرېږدي چې ګڼه شي، دا مطلب دی. عبدالله بن عمر به دا کار په خپل رای باندې کړی، دا به د دې حدیث په بنیاد باندې نه کړی. لکه ډېرې داسې مسلې دي چې هغه عبدالله بن عمر چې دی هغه به د شپې وتر به ماتول، ماخوستن به وتر وکړل، نو بیا بس د شپې را پاسېده، یو رکعت به ورسره وکړ، نو هغه به هغې نه به جفت جوړ شو، بیا وتر وکړل. لیکن هغه د دې په باره کې حدیث نه دی پیش کړی چې د حدیث په بنیاد باندې دا خبره کړي اجعلوا آخر صلاتکم من اللیل وترا، دا حدیث نه دی پیش کړی. نو دا د هغه خپل یو ذاتي عمل و، ځکه دا خو 3 ځله وتر شلو چې ماخوستن ته 3 رکعاته وتر وکړي، بیا د شپې را پاڅېږي اوس بل ملګری کې، نو په دې باندې ته هغه جفت حسابې. نو یو ځل هغه ماخوستن 3 رکعاته شلو، بیا را پاڅېږي یو رکعت دی بیا وکړي، یو رکعت دا وتر شو، بیا چې وتر کې بیا وتر شو، دا 3 ځله وتر شلو. نو دا کار د حدیث په بنیاد باندې نه دی کړی، خپل اجتهاد یې کړی دی. او نبی صلی الله علیه وسلم هلته حدیث چې اجعلوا آخر صلاتکم من اللیل وترا، د آخر کې وتر وکړي. نو دا هم د عبدالله بن عمر به خپل اصلي اجتهاد او خپل رای به وه، حدیث به استناد نه کېږي. الغرض د قبضې نه زیاته ګیره کمول دا جواز په درجه کې به یو پرېښودل به غوره وي. والله تعالی اعلم.